أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دتے مذکورہ آیت دمخ کی آیت سرا ربط دادی. مخ کی آیت کی خطاب مومنان تشیو نوبتے مذکورہ آیت کے ہم خطاب مومنان تکیگی. فرمائی چی یا ایوہ الذین آمنو، اے حق کسانو چچا ایمان راوڑے دے، اتقوا اللہ حق تقاتی، او یریگے دا اللہ نا فرشتیاو یریدلو سرا. ولا تموتن، او مرگ دے نرازی تاسوتا، الا وانتم مسلمون، مگر پدے حال کی چتاسو تابداری کون کیے دا اللہ. پدے آیت کی اضافت دا حق شوی دے تقاتی تا، حق تقاته، نو دا اضافت دا صفت تے موصوف تا. اصل کی دا موصوف صفت مانا دا چی اتقوا اللہ تقاتا حقا، او یریگے دا اللہ نا ویریدل سرا ہس یریدل چاگا دا رشتیاو یریدل، او دا رشتیاو یردادا چی دا اللہ رب العالمین عبادت کوئے، او دا اللہ پا مقابلہ کی دا بلچا عبادت مکھے. بس دا اللہ رب العالمین عبادت کول، او دا اللہ پا مقابلہ کی دا بلچا عبادت نکول، بس دا دا رشتیاو یرا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل شوے دے تفسیر ابن جریر کی چی در اشتیاو یرستوی. دا عبداللہ ابن مسعود قول دا دے
چې ان یطاع فلا یعصى چې د رښتیا او یره دې ته وایي چې د الله رب العالمین تابعداري وشي او د الله رب العالمین نافرمانی ونشي او د الله رب العالمین تابعداري وشي د جون په هر لمحه کې د الله رب العالمین تابعداري وشي د جون په هر شعبه کې د الله رب العالمین تابعداري وکړي شي د جون په هر میدان کې او د الله رب العالمین نافرمانی ونشي د جون په یو میدان کې او په یو شعبه کې او په یو وخت کې هم نو دې ته د رښتیا او یره د رښتیا او یره دا نه ده چې سړی جومات ته راشي نو بس د الله نه یریږي او الله ته سجده لګوي الله ته رکوع کوي الله ته قیام کوي او د الله رب العالمین ذکر و اذکار کوي او د الله رب العالمین د کتاب تلاوت کوي او چې بهر وځي نو بیا د الله د تابعدارۍ نه ځان آزاد ګڼي دکان ته ورشي نو بیا د الله په تابعدارۍ کې ژوند نه تېرېږي دفتر ته ورشي نو بیا د الله په تابعدارۍ کې ژوند نه تېرېږي او دارنګې د ژوند بل میدان ته لاړ شي سیاست ته ورشي عدالت ته ورشي نو بیا د الله نه آزاد ژوند تېرېږي نو دې ته د رښتیا او یره نه وایي د رښتیا او یره دا ده چې د الله رب العالمین تابعداري وشي د ژوند په هر یو وخت کې او د الله رب العالمین نافرمانۍ نه ځان وساتلی شي د ژوند په هر یو لمحه کې نو دې ته د رښتیا او یره نو په دې هر چا له ځان تلل پکار دي ما له هم ځان تلل پکار دي په دې تله باندې او په دې تله باندې هر چا له ځان تلل پکار دي چې آیا نن زه د الله رب العالمین تابعدار یم د ژوند په هر لمحه کې او که زه د الله رب العالمین تابعدار نه یم د ژوند په هر لمحه کې نو په دې د ځان وتړي نو کوي نو بیا خو استقامت په دې خپل طریقه باندې اختیارول پکار دي او که نه نو بیا خپل ژوند برابرول غواړي اصلاح کول غواړي او دویمه خبره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا کوي چې د رښتیا او یره دا ده چې من یذکر فلا ینسى چې الله رب العالمین هر وخت یاد وساتلی شي او د الله رب العالمین جلال او کبریایی او احکام او تابعداری دا په هیڅ وخت کې ایره نشي الله په زړه کې یاد وساتلی شي عقیده د توحید هغه برابر وساتلی شي چې الله واحد لا شریک له دی دا په زړه کې کلک عقیده وساتلی شي او الله سره هیڅوک شریک نشته نه په غلامۍ کې څوک شریک شته نه په بندګۍ او تابعدارۍ کې څوک شریک شته
او نه په پوجا او پرستش کې الله سره څوک شریک شته او نه په ذات کې الله سره څوک شریک شته او نه په صفاتو کې الله سره څوک شریک شته او نه په تصرفات او اختیاراتو کې الله سره څوک شریک شته کارساز هم الله دې حاجت روا هم الله دې مشکل کشا هم الله دې غیب دان هم الله دې الله سره په دې عقیده کې څوک شریکونه ګڼل شي نو دا پزړه سره الله یادوي او دارنګه الله رب العالمین پجب باندې هم یادو ساتلی شي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا اذکار پجب باندې دا جاری پاتې شي نو دا الله پجب یادوي دارنګه الله رب العالمین په عمل سره یادو ساتلی شي چې موږ د الله د رضا لپاره سړی کوي روزه د الله د رضا لپاره سړی نیسي حج د الله د رضا لپاره کوي گاونډیانو سره احسان د الله د رضا لپاره کوي او نور د الله د نافرمانو نزاد ساتي د الله د رضا لپاره نو دیتا عملی ذکر ہو نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کہ درشتیا ہو یرا دا کہ بہر وقت کے اللہ یادو ساتلی شی پدڑ سرہم او پجب سرہم او بعمل سرہم او اللہ پہیس یو وقت کے نکڑی شی دیتا درشتیا ہو یرا ہو او درېمه خبره دا کړې چې د رښتیاو تقوا او د رښتیاو یره دې ته وایي چې ویشکر فلا یکفر چې د الله تعالی شکریا ادا شي او د الله تعالی ناشکری په هیڅ یو وخت کې ونه کړی شي او د الله تعالی شکریا ادا ده چې الله موږ له غوږونه راکړي دي الله موږ له سترګې راکړي دي الله موږ له لاسونو او خپې راکړي دي الله موږ له جبر راکړي ده الله نور اعضاء راکړي دي او الله موږ له مال او دولت راکړي دي دا ټول نعمتونه چې الله موږ له راکړي دي دا د الله په عبادت کې استعمال کړي شي دې ته شکریا وایي او دا اللہ تعالیٰ په نافرمانه کې استعمال نشي چې دې ته ناشکری وایي نو ټول صلاحیتونه او قابلیتونه د الله پر رضا کې ولګول شي او د الله تعالی د نافرمانه نه بچو ساتلی شي دې ته د رښتیا ویلو نو پدې چې سوچو کې نو پدې کې ټول دین راځي نو د رښتیا ویل دې ته وایي چې ټول ژوند الله ته حواله دا د رښتیا ویل ده او یو بل صحابی رسول دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما اغم در اشتینی تقوادار نخ بیان کری دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خو عام خبر ہوگا چی ٹول جند اللہ پرن کی رنگ کریشی نو دیتا صحیح تقوادار ہوئی خو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بعض نور پہلوگان بیان کری دی دا صحیح تقوادار و دا صحیح پریزگار و دا صحیح زبرگو ناغوی در اشتیاو یر دادا چی ایو جاہدو فی اللہ حق جہادی چی جہاد کئی او سڑے دا اللہ دا دین دا پارا
कोशिश कई और मेहनत कई और कड़ो कई द अल्लाह द दिन द गलबे द पारा नो दा मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जदे दा सही तकवादार और चे पकोट के नास दे और अल्लाह अल्लाह कई और न रोगी द कोटना नो दा सही मानो के दा अल्लाह ने यरीदुन के न दे दा सही तकवादार न दे दरिश्तिया हो तकवादार हागा सड़े दे चागा अल्लाह द दिन द गलबे द पारा कोशिश कई और मेहनत कई और कड़ो कई दा अल्लाह दिन खल्को तरसई दा अल्लाह दिन खल्को तबयानई दा अल्लाह दिन खुरई और दा अल्लाह द दिन द गलबे द पारा कार कई नो दा दरिश्तिया हो तकवादार तूल सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तक तशहद द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूल मलगरी आगा मुजाहिदीन आगा द अल्लाह द दिन द गलबे द पारा कोशिश को क्यों मेहनत को क्यों और दागी द मेहनत पर नतीजा के और कोशिश पर नतीजा के द अल्लाह दीन पर सरजमीन अरब के गालिब शो उनन दरिश्तिया हो यारा हो पमुमकिन निश्ता जे दरिश्तिया हो यारा पमुमकिन निश्ता नो द अल्लाह दीन मगलूब दे द अल्लाह दीन मगलूब दे नो दरिश्तिया हो यारा द अल्लाह न दा जिहाद कई द अल्लाह द रजा द पारा द अल्लाह द दिन द गलबे द पारा यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह जो सो कोई दा दरिश्तिया हो सदी द अल्लाह ने यरीदुन की दी और द्वेमा खबरा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का के वला याखुज़हुम फिल्लाहि लौमतु लाइम द्वेमा ना खदादा जे जिहाद द अल्लाह द दिन द पारा कई नसो के मलामत कई द दिन पकार के द दिन पर खबरों के दे द मलामत करो मलामतिया परवाह न सा जिहाद फी सबीलिल्लाह कई न कसो के पकान उली दागे परवाह न सा और कसो को त गुलु ना चाहिए न दागे परवाह न साथी डोड़े और तगरमा मिलावी की नोम परवाह न साथी और को डोड़ा और तयख मिलावी की नोम परवाह न साथी सोक वाला तनख्वाह और कई नोम परवाह न साथी और सोक तनख्वाह और कई और वजीफा और कई परवाह न साथी वला याखुज़हुम फिल्लाहि लौमतु लाइम सो के इज्जत कई ओम परवाह न साथी सो के मलामत कई नोम परवाह न साथी और दरे मना खदा बयान करे जो वयकूनु बिल क़िस्त वलौ अला अनफुसिहिम औ आबाइहिम औ अबनाइहिम दरिश्तिया हो तकवादार हागा दे चदे इंसाफ बांधे कायमी बाहर वक्त के दे इंसाफ खबर कई अगर चदा इंसाफ द खबर पर नतीजा के द जात ता नुकसान रसी या द मशरान ता नुकसान रसी और या द कशरान ता नुकसान रसी देता परवाह न सा व इज़ा कुल्तुम फादिलू मिस्दाक़ी अल्लाह वही कल खबर कवे न द इंसाफ खबर कवे न दे बाहर वक्त द इंसाफ द खबर इसी आलम बरदारी और द इंसाफ पर खबर बांधे कायमी का गवाही द काजी पर अदालत के वकीलों ने इंसाफ हो गई और कदर दोतन उपमेंस के और खबर की नोम ने इंसाफ कई और कदर दोतन उपमेंस के फैसला की नोम ने इंसाफ खबर कई तब इंसाफ है खबर न कई नुकसान कदर तरसी नोम ने इंसाफ खबर कई और को नुकसान बच्चा तरसी और अगर फकीरी नो दागत फकीरे ख्यालों न सर और कसरूप मालदारी और दागत पारा खबर कई दे इंसाफ नदाकत मालदार ख्यालों न साथी पे इंसाफ खबर है
دا د صحیح تقوادار او د صحیح پرهیزګار دا نخې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خو دې نو الله رب العالمین منهم دق شانت د رښتیا او د تقوا څخه کوي موږ نه مطالبه کوي نو حاصل دا شو چې ټول جون د الله پرنګ کې رنګ کې د الله پرنګ کې رنګ کې صحیح مانو کې د الله نه وېریږي او ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پورا پورا داخل شي دا الله ټول احکام ومني هر وخت د الله تابعدار شي هر وخت الله یاد ساتي هر وخت د الله تعالی شکریا ادا کوي او د الله ناشکری مکوي او بیا ورپسې فرمای ولا تموتن او مرګ دې ناراضي تاسو ته ممره تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کے چتا سو تابعداری کو ان کی ہے اور تاسو مسلمانانی د دینم دا خبر معلوم شوا چې هر وخت د الله تابعدار اوسېږي نو تاسو به صحیح تقوا باندې رواني څنګه معلوم شوا دا سه معلوم شوا چې د مرګ خو پته نه لګي چې مرګ کله راځي نو یو سړی په جمعات کې د الله تابعداري او بهر په دکان کې د الله نافرمانی یا بهر په دفتر کې د الله نافرمانی نو د مرګ ګارانټي خو نشته چې د خامخا په جمعات کې راځي او دا په تابعداري کې راځي مرګ بالغ د مسلمانانو په حالت کې راځي چې سړی په هر وخت کې تابعداري کی دې شي چې مرګ یو سړی په جمعات کې تابعداري دلرانش په دفتر کې نافرمانی او رشوت خوري حالت د مرګ راشي نو مرګ بیا په هغه باندې راغلی په مسلمانانو باندې په تابعداري باندې نو د دې تقاضا هم دا چې هر وخت تابعدار اوسېږي هر وخت تابعدار اوسېږي چې مرګ تاسو د ناراضي مگر په دې حال کې راځي چې تاسو تابعداري نو په دې آیت کې الله تبارک وتعالى زمونږ نه د شان تقوا وړ او په آیت کې الله تعالی فرمایي فتقوا الله مستطعتم الله نو ویریږي چې څومره تاسو کووس یعنی څومره د الله تابعداري کولی چې نو عمر تابعدار شي او څومره د الله د نافرمانی نه ځان ساتل شي نو هغه عمر د الله د نافرمانی نه ځان وساتي څومره چې کووس ها دا وسنه یو خبره بار ده چې ته د خپل وسنه بار چې کنده د الله عبادت نشي کولی د خپل وسنه زیات د خپل وسنه زیات د الله د نافرمانی نه ځان نشي بچ کولی نو الله پاره تا نه نیسي الله دې پاره نه نیسي لا یکلف الله نفسا الا وسعها خو چې څومره ستا په وس کې ده چې ته د الله تابعداري کولی شي او د الله د نافرمانی نه ځان ساتلی شي نو دومره الله وایي ځان وساته زما د نافرمانی او دومره تابعداري په ژوند کې راوله زما د احکامو تابعداري کوه نو د دې اوس تقاضا دا ده چې زمونږ څومره وس دی نو دومره د الله په تابعدارۍ کې د خپل وس مطابق ژوند تېرو او چې څومره زمونږ وس دی د الله د نافرمانی نه ځان ساتلی شو نو دومره د الله د نافرمانی نه ځان بچ وساتو بس دا صحیح تقوا بس الله زمونږ نه دغه تقاضا کوي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دي اتقوا الله ويرګه د الله نه حق تقاته ويريدلو رښتینو سره ولا تموتن او مرګ دې راځي تاسو ته ممره تاسو
इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मगर बदे हाल के चिता सो ताबेदारी कौन किए दा अल्लाह दा हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद व आलिहि